قابل قدر اساتذه کرام او زما خوبو ګلالو بچو د څو ورځو دغه اگزام او د نورو مصروفیاتو د وجې نه لږ ټیچنګ لرننګ پروسس چې کوم دی نو هغه لږ متاثر و خو لکه مطلب نن ستاسو باقاعده کلاسونه راغلل نهم کلاس په هم راغلی دا تم نه چې پروموټ شوی دی او نو خبره داسې کوو که نه چې نن یو خاص عزم او یو خاص اراده او یو خاص ډیټرمینیشن سټرانګ نن د هغې اظهار کوو. ګورئ بچو تاسو ته پته ده چې مایوسي ښه شی نه دی. صحیح شو. الله تعالی په قرآن کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه مه امیده کېږئ. څنګه چې نور ملکونه ترقي یافته ملکونه او د هغوی نظام تعلیم دی، که امریکا ده، که فرانس دی، که کینیډا ده، که جرمني دی، صحیح شو، که یورپ دی، نور ملکونه دي، سویټزرلینډ دی، نو څنګه چې د هغې سټوډنټ دی دغه شانې تاسو یې هغه ته سخترې نه دي لګېدلي، د هغه څه څلور سترګې نه دي، د هغه دماغ څه بل شانتې نه دي. هغه چې کوم فزیکل سټیټس دی، کوم وجود دی، هغه ستا هم دی. خو خبره داسې ده مونږ به سوال کوو. سوال لکه مثال په طور باندې په دې سوالونو به ځان عادت وو، لکه دا تپوس به کوو د ځان سره به دا سوچ کوو، په هره سطح باندې به دا سوچ کوو، په کلاس روم کې به هم دا تپوس کوو، چې کله کتاب شروع کوو هر قسم په هغې کې به هم سوچ کوو، سوال به کوو. ګوره د یو سازش تحت چې کوم دی زمونږ نه خلکو دا سوال هیر کړی دی، زمونږ دماغ یې بند کړي دي، په مونږ کې تخلیقي صلاحیت ختم کړی دی. ته ګوره په دې دور کې چرته چې کوم دی نو څوک مایاناس تینکر نشته، ساینټسټ نشته په مسلمانانو کې. نو دا یو سازش دی چې تاسو سوال مه کوئ، چې سوال کله کېږي نو حالات ښه کېږي. لکه زه دا نه وایم چې یاره ته داسې چې کوم دی نو بس محنت وکړه راشه او چوتېږه را خلاصېږه او مطلب دا دی چې ټیچر دی چې کوم دی نو ټول بورډ په سر باندې چوت کړي. سمارټ ورک وکړه. سمارټ ورک. سمارټ ورک څه ته وایي؟ چې لکه په لږ وخت کې ته ډېرې زیاتې فایدې اوچتې کړي، په لږ وخت کې لکه ته ډېر سسته کړي. لکه مثال په طور باندې زمونږ د عزم دی چې اکټیویټي بیسډ لرننګ به شروع کوو په کلاس روم کې، او زما د ټولو نه زیات فوکس چې کوم دی هغه په کلاس روم باندې ټیچنګ لرننګ پروسس. چې کله ته راشې ګوره پکار دا ده چې مونږ انټرسټ واخلو. انټرسټ څه ته وایي؟ چې کله ټیچر کلاس ته ځي چې دا ټیچر خوشحاله ګوره د تیاری کړي، د ځان سره سوالونه راوړي، د ځان سره چې کوم دی پوینټس راوړي، ښه سټرانګ، ښه انټرسټنګ، چې دا هلکان بور نشي، چې بورینګ سچویشن چې کوم دی په کلاس روم کې نه. دا خو د ټیچر په پارټ باندې خبره شوه. بل طرف ته لکه دا ټیچر چې کوم دی نو دا اصل کې هغه ټریکر دی به دا هلک خوشحاله ساتي، دا به د دې هلک انټرسټ پیدا کوي په دې کلاس روم کې. ګوره داسې چل دی چې ډېرې خبرې وشوې، د امتحان وشو که نه، په امتحان کې خلک وایي په دې هلک یو اف ایم ټیسټ جوړ کړه. یو اف ایم ټیسټ خو هغه چا جوړول غواړي څوک چې پالیسۍ جوړوي، څوک چې پالیسۍ امپلیمنټ کوي. یو اف ایم ټیسټ خو په پرنسپل جوړول پکار دي، یو اف ایم ټیسټ خو په استاد جوړول غواړي، په پالیسي میکرز باندې جوړول پکار دي. چې لکه مطلب دا هلک دې حالت ته را رسولی دی، لکه مطلب دا دی چې په دې کې خو چې کوم دی د دې هلک څه مسؤل نشته دی. نو خبره داسې ده چې مونږ په خپل لیول باندې د دې ادارې زه هیډ یم، هیډ اف د انسټیټیوشن یم، د دې خواله او بدوالی چې کوم دی هغه زما سره منسوب کېږي. نو زه وایم چې یو نوی طریقه کار به دا وي چې د نن نه پس په دې اداره کې نقل ختم، ټیچنګ لرننګ پروسس باندې فوکس پکار دی. بالکل تاسو به سفارش نه کوي، پرنسپل به سفارش نه کوي. د پرنسپل موږ داسې سیسټم جوړو چې په دې کې به پرنسپل هم بې بس وي. پرنسپل به هم چې کوم دی نه به څوک پاس کولی شي، نه به څوک فیل کولی شي. د پرنسپل به پکې پرسنل لایکس او ډسلایکس نه وي. داسې سیسټم جوړو، دا شی سیسټمیټیک کول غواړي. خبره داسې ده چې یاره ته چې کوم دی نو دلته ټیچنګ لرننګ پروسس نه کوي، بیا چې کوم دی نو وروسته لیکئ نقلونه دي او دا چل دی واغه چل دی. نو دا حالات خو تا پیدا کړي دي، دا حالات خو جوړ کړي دي، حالات خو تا رسولي دي. ته لږ غونته که ټیچنګ لرننګ پروسس شروع کړه صحیح طریقې سره، اکټیویټي بیس لرننګ شروع کړه، د هلکانو نه کوېسچن کوه، تیاری کوه لږ، او راشه په دې کلاس کې چې کوم دی د هلکانو ته د زمونږ د بچو ته د قوم د بچو ته چې کوم دی په صحیح طریقه باندې ټیچنګ کوه. ته ګوره چې 2-3 ورځې بس چې کوم دی نو فرق راځي که نه راځي. زه یو کلاس ته بله ورځ لاړم،
په لږ وخت کې چې کوم دی نو ما چې څه ویل هغه ټولو هلکانو ما ته پازیټیو ریسپانس راکوه. دا ولې دا ځکه چې په کولاو دماغو باندې کوم خلک چې کوم دی نو دغه شروع کړي کار شروع کړي د ماشومانو انټرسټ هم وي د استاد هم انټرسټ چې استاد هم خپوي او لکه مطلب دا دی هلک هم خپوي نو څه ټیچنګ لرننګ پروسس به وشي او ته به وایې چې چېرته څوک په زور باندې چا راوستی هلک هم په زور چا راوستی دی او په دماغ باندې نیګیټیویټي ده نیګیټیویټي څه ده چې لکه مطلب دا دی چې دی په دې کې نه دی پروت چې یاره د کمیونټي د انټرسټ خیال دې وساتلی شي د قومي مفاداتو د خیال وساتلی شي د دې تعلیمي نظام دی چې کوم دی ټیک شي بلکې دی په خپل غم کې پروت دی دی وایي چې یاره مطلب د نیګیټیویټي او نیګیټیو سړي نه به چېرته خیر نه خورېږي یو غلط کار چې وشي هغه یو غلط کار چې کوم دی نو ډېر زیات نور بچي راوړي د هغې نه نور ډېر دغه پیدا کېږي. نو ګوره زه چې در سره داسې په دې جذبه لګیا یم دا جذبه به چې کوم دی د عمل ته راځي زه به چې کوم دی نو انشاءالله ښه ویجیلنټ یم ښه مطلب دا دی د دې ټیچنګ لرننګ پروسس به زه چې کوم دی نو دغه کوم وخت په وخت به چې کوم دی نو د دې ښه انسپیکشن کوم د دې تپوس به کوم صحیح شو او تاسو به څنګه چې تاسو ته پی ای ټي صاحب وویل چې یاره تاسو به دا راتلل نه دي دا په ټایم باندې راځئ چې کله ټایم ختم شي تاسو دروازه بنده شوه بس نه راځئ بس کور ته ځئ دا د پی ای ټي صاحب ذمه داري ده چې هر هلک ته چې کوم دی نو دا دغه جوړ کړي دا څه ورته وایي دا آیډنټي کارډ چې د نوم یې پکې د کلاس یې پکې د نمبر یې پکې ما ته پته ده چې زمونږ میجارټي اف د ټیچرس چې کوم دی دا انټرسټ اخلي هغه غواړي چې یاره دا ماشومان چې کوم دی دا امپروو شي دا جوړ شي د دې کارسازي وشي هغه دا کوي نو خبره داسې ده چې د ټایم په معامله کې به چې کوم دی د هېڅ چا سره هېڅ قسمه چې کوم دی نو دغه نه رعایت نه وي لکه مطلب دا دی چې وخت ورکول غواړي ګوره لږ زمونږ لږه موده به ژوند پاتې دا لږه موده ژوند چې کوم دی نو دا د خپل ګوره هغه سړی د خدای په قهر اخته دی چې د ده خپلې ډیوټۍ سره چې کوم دی شوق نشته د ده په خپلې ډیوټۍ کې انټرسټ نشته د ده پکې زړه نه لګي دا د خدای پاک د طرف نه دی چې ده دا توفیق نه ورکوي ګوره خبره دا ده چې نیګیټیو خلک همیشه دپاره د سټپ نه نه دی کار نشي کولی دی وخت نشي ورکولی دی د ټایم پابندي نشي کولی دا مسلې دي که نه نو خبره داسې ده چې کله په مونږ کې په ما کې فرض که د ټایم پابندي راغله که نه په تا کې به ولې به راځي دا به تا ته ټرانسفر کېږي دا خو یو متعدي دغه سیس دی دا د یو نه بل ته لګي صحیح شو نو چې کله زه په خپله باندې د وخت د پابندۍ خیال نه ساتم نو تا ته څنګه وویل چې د وخت د پابندۍ خیال وساته نو بچو په دې خبره باندې دا خبرې چې کوم دی نو ختمېږي نه خو مطلب دا ده چې ما خو په ذهن کې بل څه راوړل خو لکه خبره داسې ده چې زما چې کوم جذبات دي نو هغه چې کوم دی نو زما په خوله باندې دا خبرې راولي چې ګوره اولنی کار دا دی که نه چې تاسو به د یورپ مقابله کوئ په هغه صورت کې چې ستا نه نیګیټیویټي ختمه شي ستا نه نیګیټیو اپروچ ختم شي ستا نه غلامي ختمه شي تا کې بهادري راشي تا کې د تپوس کولو صلاحیت راشي بس لکه مطلب دا دی چې نورې خبرې چې کوم دی نو زه اوږدول نه غواړم خو ګوره پازیټیو خلک چې کوم دی که نه هغه همیشه دپاره زما دې خبرې د غوږ کېدی په هر یو شیز کې خوارې لټوي ګوره دا ټامس ایډیسن نه دی دا چا چې دا بلب ایجاد کړی دی ګوره دی زر پیلې فیل شو ګوره د بلب جوړوو زر طریقو باندې کار وکړو فیل شو لکه بلب یې جوړ نه کړو چا ورته وایي یاره وایي ته خو ګوره زر پیلې فیل شوې هغه ورته وایي نه بې فیل شوی نه یم وایي د بلب نه جوړېدو زر طریقې مې معلومې کړې چې په دې طریقه نه جوړېږي نو ګوره داسې شی ګوره چې ته کله محنت شروع کړو تا کله تا زړه ولګوو نو ته ګوره لږې ورځې پس به چې کوم دی په تا کې یو انقلابي تبدیلي راځي دا انقلابي تبدیلي چې کوم دی دا داسې هغه خلک راولي که نه چې هغه د ذاتي مفادات او د هغوی نیګیټیو اپروچ نه وي لکه اوس مثال په طور پیغمبرانو خو چې کوم دی څه دوکانداري نه کوله هغوی ځکه چې کوم دی د خلکو په شخصیت کې تبدیلی راوستې نو خبره داسې ده چې دا لیونتوب نه دی چې دا لیونتوب په مونږ کې نه راغلی چېرې مونږ د نیګیټیویټي چې نیګیټیویټي کله تا پرېښوده او د ماشومانو پرېښوده او تاسو د ذهن نه دا خبرې لرې کوئ ګوره که هر څه دي که نه په مونږ خو چا پابندي نه ده لګولې ما ته چا ویلي دي چې ښه کار مه کوه دلته ما ته چا ویلي دي چې ټیچنګ لرننګ پروسس مه سټارټ کوه لکه په دې ټایم کې خو زه هر څه کولی شم په دې ټایم نو زه ولې نه کوم اوس که فرض که پالیسي میکرز دي امپلیمنټرز دي څه پالیسۍ ډېرې ښې هم جوړېږي امپلیمنټ کېږي نه خو خبره داسې ده چې زه خو چا نه یم نیولی دا استاد خو چا نه دی نیولی چې دلته ښه ټیچنګ لرننګ پروسس وکړه د دې هلکانو نه دا بیماري ختمه کړه دا د نقل کولو دا بیماري ده دا قومونه درکوي دا راتلونکي نسلونه به ستاسو سوالونه کوي غلامان وي خلک به چې کوم دی لکه د ګډو بیزو چې کوم دی ټریټ کوي که فرض که مونږ په دې خپل قوم باندې رحم ونه کړو او مونږ چې کوم دی نو دغه ونه کړو دا پازیټیویټي هم شو ونه کړو دا ټیچنګ لرننګ پروسس هم په صحیح طریقه
طریقه سره شروع وکړو نو خبرې مې ډېرې زیاتې شوې نو د دې هر څه لپاره چې کوم دی زړه ژوند دی کوي دلچسپي پیدا کوي اور دل مرد دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ان کا چاہتا